ایملولي یو سوی اتاب خاني بل سوی ټول پسې خپل سوی دا دې ورځ نه راولي چې پښتون به د حکومت خلاف توپک پکې راواخیستې که د مور سره پیدا کړي ما مړ ستا ایمان هم مضبوط دی ته پښتون هم صحیح د پښتون په لاره باندې دا مومن داسې بولي لکه د ځان مور که دا پردي علاقه ده داسې یې بولي لکه د ځان مور که د شینواري علاقه ده که د وزیر علاقه ده که د مسعود علاقه ده موږ پښتانه خلک یو هر انسان په مور خوا زما مور ته په کږو سترګو ګورې خو خدای چې د ځمکې سر د څه ورکړي زموږ د پښتنو یو څو مشران دي چې الله تعالی یې دوی ته حیات ژوند ورکړي هغه وخت کې راپاڅېدل په کار و مشره خفه کېږئ بنه تاله وسپندیار نه او دې مشرانو نه چې کله انقلاب په افغانستان کې وشو ډاکټر نجیب راغی او هغې باندې موږ جلسې جلوسونه کړی وو زموږ مشران په افغانستان کې نه مړه کېدې موږ کلیوال خلک چې موږ ته 100 کاله پس خبره رارسېږي هغوی ته زما خیال دی چې راتلونکي 100 کاله کې چې کم څه کېږي د هغې هم پته شته دی چې پاکستان جوړېدی هم پاکستان جوړېدو مخ پښتون د وطن د ازادۍ په مخ کې که د توپک جګړه هم دی د مخ که د مرداباد زنده‌باد جګړه هم په هندوستان کې موږ باندې ډېره لږ وه لیکن په سیاست کې زموږ خلک د مخ کاکا سولوبر حسین هلته لګیا و فقیر پی هلته لګیا و دلته باچا خان تاریخونه و مولانا پرځای دی بیا چې پاکستان جوړ شو پښتانه د سیاست مخکښ خلک وو بنګالیان د دوی څه زده کړه کوله سندیان د دوی څه زده کړه کوله بلوچ د دوی څه زده کړه کوله د دې به راتلل دلته به کانفرنسونه کېدل چې د وطن بیش کېدی زموږ عزیزان غلطي وکړه نن بلوچ صوبه لري وزیر اعلی لري خپل گورنر سندی صوبه لري خپل وزیر اعلی لري خپل گورنر پنجابی دغه لري پښتون نن هم عزیزان تقسیم کړو پاټا د پاکستان په جوړېدو کې پاټا د پاکستان برخه نه و لارډ ویول د هندوستان وایسرای په شپږ څلوېښت کې د پاکستان د جوړېدو کال مخکې قبایل راوغوښتل و هغو ته یې وویل چې د ستی په ګاوان کې دا پاکستان د هندوستان خبرې کېږي الفاظ یې دا دي په انګریزي کې It has got nothing to do with your independence. دا ستاسې د ازادۍ سره هېڅ کار نه لري تاسې آزاد خلک یاست مومن د پردي شینوای د اووه ایجنسۍ با جوړ شوې ایجنسۍ سو د بل بیا دا پنځه ایجنسۍ الفاظ یې دا دي تاسې آزاد خلک یاست تاسې نه د برما عیسی یاست نه د هندوستان عیسی یاست نه د بل ملک عیسی یاست تاسې آزاد خلک یاست بیا ورته وایي چې تی به خپل مسایل you should negotiate your terms any dominion right تی به خپل وسایل د مومندو ته ویل پردوی ته ویل ورته ویل تی به خپل مسایل په دې دوه ملکو کې د یو سره بیان کړي زه په اسمبلۍ کې ناست وم وزیرالرحمان هم ناست و په کاغذ باندې د پاچا خبره نه وه زه یې والدار سپیکر وم دا راغی پر پاچا د پاکستان برخه شو نن سور ور پکې بند دا پاچا د پاکستان پر څنډه و خیر خیریت و دوی خوشحاله و خلک خوشحاله په اوس زور یې نیولې ده اوس یې داسې راواله کړې ده چې دا ګرد دهشتګردان دي ورور نه موږ دهشتګردان یو نه موږ لیوني یو په یوه خبره به ته ځان پوه کوې هر څوک شي که د مومند علاقه ده دا مومند داسې بولي لکه د ځان مور که دا پردي علاقه ده داسې یې بولي لکه د ځان مور که د شینواري علاقه ده که د وزیر علاقه ده که د مسعود علاقه ده موږ پښتانه خلک یو هر انسان په مور خوا که ته زما مور ته په کږو سترګو ګورې خو خدای چې د ځمکې سر د څه ورکړي ته لیونی یې زما وطن به یې ما بدله کړی ته به راځې به زما به هغه به قبضه کوې زه درته ګورم موږ پاکستان ماتول نه غواړو پاکستان نشي زنده‌باد کېدلی چې موږ ټول قرآنونه راواخلو پر سر یې کښېږدو او ګرد قرآن شریف حافظ ختم کی او موږ پاکستان زنده‌باد ووایو پاکستان نشي زنده‌باد کېدلی پاکستان به هله زنده‌باد کېږي چې بلوچ زنده‌باد شي پاکستان به هله زنده‌باد کېږي چې سندی زنده‌باد شي پاکستان به هله زنده‌باد کېږي پنجابی زنده‌باد شي پاکستان به هله زنده‌باد کېږي چې پښتون زنده‌باد شي چې هر سړی د ښه خلک ګزاره سره کوو دغه به وکړو دا په زور کلي په زور کاکا ګزاره نشي کېدلی نفرتونه د چی څه جوړېږي نفرتونه د بې انصافۍ څخه جوړېږي ځکه قرآن کریم وایي اعدلوا هو اقرب للتقوى تاسې عدل کوئ چې تاسې تقوا ته نږدې شئ راسئ یو پر عدل بنیاد باندې پر عدل یو ښه ښایسته پاکستان جوړ شو افغانستان سره کار نه لرئ افغانستان د پلار د نیکه زموږ وطن دی د اولیاو مځکه ده دلته د هر چا خر ګور سوی دی د هر چا مور ګوره سوې ده د هر چا پلار شرمېدلی وي دا کار نه لري قسم دې ستی په مور کې شرمېږي د پلار په مور کې شرمېږي وطن په کې شرمېږي که افغانستان او افغانانو ته پرېږدي طالبان ته خاص پښتانه به مهرباني کوي ګزاره کوي دا اوس پرون یې د سمیع الله بچی شهید کړ نن یې
شاکر صاحب سبا خاموش صاحب ته ما ته بیرته خاموش صاحب مړ یا خاموش صاحب ته چې مړ په مرګ نه خلاصيو او پښتانه خلک مو بوله پښتانه دا نن چې خاموش دي دا په دې نه خاموش چې دی خوږ نه دی دا کام و دغه پنجابای و دغه امریکای و دغه روس دا کام د بدی په معنا پويږي هغه چې بدی مې نه شروع کړي سل کته مړي چې بدی کوم خلاص درمرو دا د دې کام خاموشي د دې کام به غیرتی مګول خدای دې اورز نه راوړي په اخلاص وای مخته قبول خدای دې اورز نه راوړي چې پښتون د حکومت خلاف تو فکر او کې راوخسي کدو مور سره پیدا کې مامور چې کم از کم په دې ملک چې کم دی منګه هغه ملک جوړ چې کم از کم دی کې جمهوریت اختیار چې کم د جمهوریت خلکو سي هغه خلک چې کم په اسمبلو کې دي عوامو را لګلي دي کم چې د عوامو نمائندګان د اختیار دي هغه خلکو سي نو په هغه د لپاره لګي دي خپل جدوجہد هم کوي خپل مهنت هم کوي او لګي دي یو الاینس هم جوړي چې کم از کم په راتلونکي وخت کې چې موږ دانن چې موږ به اختیار شي هغه یو سړی کنن الیکټډ د هغه به اختیار دی اختیار چې کوم د غنور خلکو سره او دا د مشران چې موږ سره ملک موجود دي د مشران چې موږ د رهنمایي کوي د مشران چې موږ لیډرشپ کوي نو د دوی د خلکو دغه جوړول چې کم از کم دوی وخت د پاکستان چې کله نه جوړ شوی دی دوی په مختلف وختونو کې مختلف حکومتونو چې کله تیر شوی دا ټول ارسه دوی په مخامخ تیر شوی دي د اسټابلیشمنت کردار هم تیر شوی دی د حکومت کردار هم تیر شوی دی د ادارو کردار هم تیر شوی دی دا ټول چې کوم دوی ته لګي دوی په باریک بینۍ باندې لګي دي سوچ هم کوي فکر هم کوي دا ټول حالات چې کوم دوی په ملک ډېر په باریک بینۍ سره لګي دي دوی ګوري می نو ان شاء الله د دوی چې کوم میشن د موږ مرتبه دا وکړو چې الله تعالی دوی له همت ورکړي کوم میشن باندې دوی لګي شي کوم یو دغه لګي دي اتحاد لګي دوی جوړ کړو الله تعالی دوی باندې کامیاب کړي او ان شاء الله زمون چې کوم دا ورته ان شاء الله موږ دا خپل سپورټ هم ورکو په هر لیول باندې په هر ځای باندې ان شاء الله چې موږ نسونه سکیږو ان شاء الله موږ دوی سپورټ کوو او موږ دا ویو چې کم از کم زمونږ د پښتنو یو څو مشران دي نو دا به موږ چې الله تعالی دوی ته حیات ژوند ورکړي ځکه چې دا وي زمونږ د پښتنو نوم به زمونږ د پښتنو چې کوم د کلچر به زمونږ د پښتنو چې کوم روایت دي کوم زمونږ چې د پښتنو کوم دستور دي هغه به ان شاء الله قائم او دایمي دا ټولر څه داغه د وړاندې دي مونږ کلیوال خلک مونږ ته سل کاله پس خبره را رسي او وی ته زما خیال دی چې د راتلون کې سل کاله کې چې کب سکیږي دا غي پته شته تمدن لرما چې ارزه کې نو خپل مقصد خپل میشن دا با مخوړان باندې بوزي ایمل ولی یو سوي اتاب خالي بل سوي ټول پس خپل سوي مونږ ته په پښتنو کې ایماندار ستاپلان چې دا غوځل بنګش ملګری او ولی خان او اجمل خټک دی ویسته باچا خان خو خدمتګار نه مخ کې چې کله ولی خان او اجمل خټک قسم ملاو شو مشري ملاو شو خان شهید هم لري کو او بنګش یې ویسته چې ته کوم په مرکز کې لګي په قومي اسمبلی کې په اجلاس کې چې څه وي او یای با جلسه جلوس کې وي نو ستای ایمان هم مضبوط ته ته پښتون هم صحیح تون په لار باندې کوم پاتې به بیل او مشره او والله او بالله چې مزدورانو کې سانان دا بل مخ کې او تبور پسې رواني پښتنو الغار د پاره دی پښتنو دي نشته د پاره چې را پاسېدلی نیاستي هغه وخت را پاسېدل پکارو مشره خپکیږي بنه تعالی وسپندیار او د مشرانو چې کله انقلاب په افغانستان کې وشو ډاکټر نجیب راغی او هغه باندې موږ جلسې جلوسونه کړو د مشرانو په افغانستان کې نه مړ کېدي نو بدل ته مړ کېدي اوس را پاسې ګوره جنگ موږ نه غواړو امن غواړو او چې په امن راسه څوک نه ځي چې پنجابیان راسه په امن نه ځي موږ د سره نو سبب په امن نه ځو دغه ټک ورته برید کوي څه خبره خاطر کوو